السلام علیکم دوستانو، تاسو ټول د یو نوي vlog کې ښه راغلاست وایم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ وئ او ژوند مو په ارامۍ سره خپلو کورنیو سره تېروئ. موږ هم شکر دی د الله په فضل روغ جوړ یو الحمدلله. دوستانو تاسو خواته هم د مکتبونو رخصتیانې دي که نه او په کوم کارونو باندې بوخت یاست؟ زموږ خواته خو د یوه هفته کېږي چې د مکتب رخصتیانې دي، نو همدې دپاره زه هم لږ مصروفه ومه ځکه چې ماشومان سره وخت تېروم. نو همدا وجه وه چې دا vlog هم لږ لیټ شو. دا د څو ورځو ګډ vlog دی، نو هیله ده چې د لیدو یې خوند واخلئ او تاسو نه هغه کسانو ته چې زما چینل یې لا سبسکرایب کړي نه وي نو په یاد کړمه چې زر زر لاړ شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ او که غواړئ خوندور ریسیپیګانې او vlogونه وګورئ نو خپلو دوستانو خپلوانو سره هم شریک کړئ. راځئ چې vlog په ګډه سره شروع کړو. دا یو هفته کېږي چې ماشومان کور کې دي، نو کله دوی سره شاپینګ ته ځو، کله بس کور کې یو مصروفیت ورسره جوړو. یو ورځ مې دوی سره په ګډه وافل جوړ کړ، په بله ورځ مو بیا د ماشومانو په خوښه یو فلم ولیده. بعضې نور سرګرمیانې یو ورځ غوړو غوښتل چې یو اکسپریمنټ وکړي چې رنګارنګ سکیدلز یې مشخاب کې کېښوده، لږ اوبه هم واچولې او ویې لیدلې چې دا څنګه سره یو ځای شي او دا رنګونه چې یو ځای شي نو څنګه ښکاري، چې واقعا ډېر ښایسته ښکارېده. بعضې ویډیوګانې چې یوټیوب یا ټیک ټاک کې ګوري نو غواړي خپله هم امتحان کړي چې کار کوي که نه، نو دا هم هماغه یو اکسپریمنټ و. زه هم ورته ډېر څه نه وایم او پرېږدم یې چې مصروفه وي. که تاسو هم نه غواړئ ماشومان ته مو ډېر تلویزیون یا تلیفون ورکړئ نو تاسو هم کولی شئ ټیک ټاک کې یا د یوټیوب شارټس کې دغسې واړه شیان را پیدا کړئ چې کولی شئ ماشومان ورسره مصروفه وساتئ. په بله ورځ نو یو ورځ مو مورجانې سره تېر کړ او مازدیګر مو بیا ماشومان پارک ته بوتلل. ما ته شخصا د موبایل او تلویزیون لیدلو نه دا ډېر خوند راکوي چې دوی مستي وکړي او لږ وخت بغیر د سکرین نه هم تېر کړي. نو ماشومان مو مخکې کړ، همدلته یې موږ کور سره نږدې یو پارک و، هلته لاړو. په همدې بهانه موږ خپله هم همسې آهسته آهسته قدم ووهلو او ماشومان مو هم بوتلل چې ساعت یې تېر شي. په بله ورځ مې بیا خوندور پاچه پلاو هم جوړ کړ. دلته نو د یخې هوا همدا آخري ورځې دي، نو ما بل مخکې کړی دی چې هوا ګرمه شي نو یو پاچه پلاو هم پخه کړم، ځکه چې دا بیا ګرمه هوا کې ډېره مزه نه کوي او همدا یخه هوا کې خوړل کېږي. شاید بعضې خلک ګرمي کې هم وخوري خو موږ یې ژمي کې ډېر خوښوو. د پاچه پلاو پخولو دپاره مې د نیمې پیالې په اندازه غوړي د بخار کې واچول او 2 دانې میانه سایز پیاز مې مکسر کې مکس کړ او غوړیو کې مې ور اضافه کړ او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړل چې د خاموالی لرې شي. ولې ضرور نه ده چې بیخي ډېر سره او رنګ یې بدل شي. ورپسې بیا 1 کیلو د غویي پښې پاکې ومینځلې او پکې واچولې. دا تیار پرسوز شوي دي نو فقط مې ومینځلې، که پرسوز شوي نه وي نو بیا ویښتان پکې ښکاري نو خوند نه کوي. همدې دپاره دا ډېر ضرور وي چې باید اول پرسوز شي. بیا مې پکې 4 پلې اوږه هم واچوله او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړله. ورپسې مې بیا 2 غټې قاشقې په اندازه رب او 3 غټې قاشقې په اندازه قوطي والا رومیان هم پکې واچول او دیګ مې ښه وښورولو. د قوطي والا رومیانو پر ځای تازه رومیان هم اچولی شي، ولې ما سره په دا ورځ فقط همدا قوطي والا رومیان ول نو همدا مې پکې وکاروو. بیا پکې 1 غټه قاشقه میده شوې زیره، نیمه وړه قاشقه کورکمن، د ضرورت په اندازه مالګه او لږ سره مرچکو پوډر هم واچو او دا ټول مې ښه سره ګډ کړه. ورپسې مې بیا دې کې 6 پیالې ګرمې اوبه واچولې، مالګه مې هم دوباره ورته چک کړ. بیا مې نو تقریبا 2 ساعتو دپاره بخار ورکړ. منځ کې مې یو ځل د بخار سر خلاص کړ او چک مې کړ، نو نرم شوی نه و نو دوباره مې بخار ورکړ چې مکمل 2 ساعته وخت یې ونیو. دا چې د پښو پخول ډېر وخت اړتیا لري نو دا تاسو په دیګ بخار پورې اړه لري چې څومره وخت کې غوښه نرمه وي، شاید دې نه کم یا ډېر وخت ونیسي. نو همدې دپاره خپله یې منځ کې همیشه چک کړئ. پخې چې نرمې شوې دا مې بیا بل دیګ ته واړولې، 2 پیالې ګرم اوبه مې هم واچولې، مالګه یې کمه وه نو لږ نوره مالګه مې هم واچوله، هر څه مې سره ګډ کړل.
3 پیالې وریجې مې تیار 2 ساعته مخکې خشتې کړې وې، نو هغه مې بیا پکې ور اضافه کړ او سره ګډ مې کړ. دا چې تیار جوش وبم پکې اچولې وې، نو دوباره مې ورته انتظار ونه کړ چې دا جوش شي. بیا مې یوې پیالې په اندازه جوش شوی نخود هم پکې واچوله. د دیګ سر مې بند کړ او پرې مې ښوده چې اوبه یې بیخي پکې ورکې شي او وریجې نرمې شي. وریجې چې لږې نرمې شوې، بیا مې د سمڅې سره احتیاط سره څنګونو نه منځ ته واړول. د وریجې مسالې نه مې د دې په سر واچوم، منځ کې مې ورته سوري جوړ کړ تر څو څخه صحیح دم ونیسي. بیا مې 2 کاغذه په سر یې کېښوده او نیم ساعتو دپاره مې کم اور باندې دم ورکړ. تر هغې چې وریجې دم نیولې، نو زر مې یو ښایسته او خوندور وطني سلاته هم جوړه کړله. چې پیاز، رومیان، بادرنګ مې واړه میده کړل او کاسه کې واچول. د دې په سر مې مالګه وچ انانه هم واچوله او سره ګډ مې کړ. بیا دا سلاته بیخي تیاره شوه. نیم ساعت بعد نو وریجې ښه صحیح دم نیولې وو. دم بیا ښه په احتیاط سره مکس کړ او بیا مې غورۍ کې وویستل. بیا مو نو دا همداسې ګرم نوشیجان کړ. دوستانو دا وه د دې اونۍ یو وړوکی ولاګ. هیله ده چې لکه تل دا ولاګ مو هم خوښ شوی وي. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. تاسو په پاک الله سپارمه. ښه وخت ولرئ. الله پامان.